إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. زما ډیرو عزتمندو مسلمانانو ورونو، د هر څه نه مخکې د رب کائنات شکریه ادا کوو، څومره چې د الله سبحانه وتعالی د شان سره مناسبي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، چې رب العالمین موږ او تاسې د اسلام په ښایسته دین کې پیدا کړي. هغه دین چې ټول د محاسنو نه ډک دین دی، هغه دین چې یهدم ما قبله، چې مخکینی ټول آسماني دینونه منسوخ کړي دي، او الله سبحانه وتعالی موږ په هغې دین کې پیدا کړي. ورضیت لکم الاسلام دینا. د الله سبحانه وتعالی په دې عظیم نعمت باندې موږ او تاسو شکر ادا کړو، او د الله سبحانه وتعالی شکر هم ادا کړو چې الله سبحانه وتعالی په دې ښایسته دین کې موږ او تاسې پیدا کړي، چې د عزت دین دی، د سعادت دین دی، د خوشحالۍ دین دی، د امن دین دی، د بایچارۍ دین دی، د هر چا حقوق پکې محفوظ دي. فلک الحمد ولک الشکر یا ربنا. او د الله سبحانه وتعالی په دې نعمت هم شکر ادا کړو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې موږ او تاسې پیدا کړي. انک مختار الرسل و امتک مختار الامم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټولو انبیاو کې الله سبحانه وتعالی ته محبوب او ګران او الله ته نږدې انسان، افضل الرسل. امت هم په ټولو امتونو کې غوره امت. د الله سبحانه وتعالی په دې نعمت موږ او تاسې شکریه ادا کړو چې الله رب العزت د خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړي. هغه امت چې هغه د خیر او د غوره امت دی. کنتم خیر امة اخرجت للناس، چې بهترین امت دی، آخري امت دی. هغه امت دی چې وتکونوا شهداء علی الناس، چې په قیامت کې به د انبیاو دپاره په خلکو باندې به ګواهي وي. وکذلک جعلناکم امة وسطا. هغه امت چې هغه د اعتدال امت دی، د وسط امت دی، د افراط او تفریط نه خالی امت دی، او الله سبحانه وتعالی ته ګران او محبوب امت دی. د الله سبحانه وتعالی په دې نعمت هم د رب العالمین بې حده او ډېر زیات شکر ادا کړو. د الله سبحانه وتعالی شکر په دې هم ادا کوو چې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته یو بهترین کتاب، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، یو بهترین کتاب الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته رالیږلی د قرآن عظیم الشان په شکل کې، چې تبیانا لکل شیء فصلناه تفصیلا، چې د الله سبحانه وتعالی د دین ټول احکام پکې تفصیلا او اجمالا
هغه پکې ذکر دي د قیامت حالات، د جهنم حالات، او د الله د دوستانو او د الله د دشمنانو حالات او واقعات او حکایات او قصې. هغه کتاب چې حبل الله المتین د الله د طرفه مضبوطه رسۍ ده چې انسان الله سبحانه وتعالی ته رسوي، د الله جنتونو ته رسوي، د الله رضا ته رسوي. نو په دې باندې د الله سبحانه وتعالی ډېر زیات شکر ادا کړو. په دې ښایسته عقیده چې د توحید عقیده ده، د الله سره د تعلق عقیده ده، د الله د وحدانیت عقیده ده، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه، د هغې په بعثت او رسالت باندې ایمان، دا بهترین عقیده. په دې باندې د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کړو چې په دې عقیده کې د انسان د الله رب العزت سره تعلق او د الله سبحانه وتعالی بېشماره نعمتونه چې موږ او تاسې په سترګو ګورو، مشاهده کوي، چې د حساب نه بهر دي. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. د الله د دې بېشماره نعمتونو شکریه موږ او تاسې ادا کړو. بېشماره نعمتونه الله سبحانه وتعالی را باندې کړي دي. نو الله سبحانه وتعالی شکریه ادا کوو او د الله سبحانه وتعالی د دې نعمتونو نه د رب العالمین نه د فایدې اخیستلو د توفیق راکولو سوال غواړو. د هغې نه وروستو د پیغام ټي وي مسؤلین، ذمه داران چې په هر ځای کې او هر چېرته یي، د هغې شکریه ادا کوو چې د فساد او د فتنو په دې دور کې چې په سوشل میډیا باندې او دارنګې په هر ذره ابلاغ باندې فحاشي، عریاني، بېحیایي، قتل و غارت، الحاد، یهودیت او نصرانیت د هغې پرچار کېږي. او الله سبحانه وتعالی دې مشایخو ته، دې علماو ته، دې نیکانو خلکو ته، د الله سبحانه وتعالی په دین باندې د خفه کېدونکو انسانانو ته، د الله دین سره محبت والا خلکو ته په زړه کې دا پروګرام واچو چې امت ته د الله سبحانه وتعالی د ښایسته دین، د صفا عقیده، العقیدة الصافیه، عقیدة فرقة الناجیه، چې د دې الحاد او د دې بېدینۍ او فحاشۍ او عریانۍ مقابله وکړي او د الله سبحانه وتعالی دین خلکو ته ورسوي. د دې خلکو هم شکریه ادا کوو، د الله نه سوال کوو چې الله سبحانه وتعالی د دې دا جهود قبول کړي او الله سبحانه وتعالی دا کوم سعی او خواري چې ده، الله سبحانه وتعالی مزید توفیق له ورکړي او د هغه انسانانو دپاره چې د اسلام د دې عظیم او د ښایسته دین نه محرومه دي، تر اوسه پورې د الله سبحانه وتعالی دا دین او دا ښایسته عقیده ورته نصیب شوې نه ده، چې د دې ملګرو دا جهود او دا محنت او خواري د هغې دپاره د هدایت سبب وګرځي او الله سبحانه وتعالی دا ښایسته عقیده او ښایسته دین ور نصیب کړي چې د دنیا او د آخرت د سعادت او کامیابۍ ضمانت پکې پروت دی. او هغه انسانان چې هغوی په دین کې کمزوري دي، چې هغوی د خپل دین نه خبر شي او د الله سبحانه وتعالی په دین باندې عمل وکړي او په دین کې او په ایمان کې طاقت او زیارت او ښکلا او رڼا پیدا شي. د دې ملګرو هم شکریه ادا کوو، د الله سبحانه وتعالی نه سوال کوو چې الله سبحانه وتعالی د دې دا جهود قبول کړي او الله سبحانه وتعالی مزید توفیق ورکړي. او د سامعینو نه چې کوم ځای کې د دنیا په کوم ګوټ کې هغوی له هم پکار دي چې د دې ملګرو شکریه ادا کړي. یو لفظي شکریه ده چې الحمدلله، جزاک الله خیر. یو عملي شکریه ده، هغه دا ده چې د دې پیغام د لارې نه چې کوم نشریات دي او کوم خپرونې، کوم بیانونه، کوم درسونه، کوم سوالات او جوابات دي، د ژوند څه حصه راواخلو او دلې ورکړو، دا تعقیب کړو، دا واورو پابندۍ سره اهتمام یې وکړو د دې. لکه امت د ډرامو د اورېدلو، د فلمونو د اورېدلو، د میچونو د کتلو، نور هغه شیونه چې د انسان وخت ضایع کوي، د انسان ذهن خرابوي، د انسان دین خرابوي، د انسان اخلاق خرابوي، هغې له خلک پابندۍ سره وخت ورکوي. د شپې هم پسې راپاڅېږي 1 بجه 2 بجه او هر ضروري کار ورته پرېږدي. زما عزتمندو سامعینو او لیدونکو ورونو، د الله سبحانه وتعالی دین د هر شي نه ضروري دی.
د دین کې انسان عزتمن کېږي، د دین کې انسان الله ته نږدې کېږي، د دین کې د انسان د نفس او د مال او د عرض او عزت او ناموس د حفاظت تضمین او ضمانت پکې دی چې انسانان هغې له ټیم ورکړي. موږ او تاسې پکار دی چې د الله سبحانه وتعالی دین له ټیم ورکړو. د پیغام ټي وي د دې سلسلې شکریه ادا کول هغه دا دی چې د خپل ژوند زه حصه راواخلو، څه وخت راواخلو او په ښه اهتمام سره او پابندۍ سره د علماو دا بیانونه واورو، د مشایخو د درسونه واورو، د سوال جواب دا واورو او یوازې په اورېدلو اکتفا ونه کړو بلکې په دې باندې عمل وکړو. نو الله سبحانه وتعالی د سامعینو لم توفیق ورکړي چې هغوی دا ښایسته خبرې چې د الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبرې چې دا واوري او بله دا تمنا ارزو امید دی د سامعینو نه چې لا تنظروا الى من قال وانظروا الى ما قال. څوک چې خبرې کوي د هغې شکل قواري او د هغې لهجې او د هغې انداز خطابت ته او انداز بیان ته ونه ګورو بلکې دې ته وګورو چې د چا خبره کوي راته، د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قال الله قال الرسول راته وایي. د الله د عظمت او د الله د پیغمبر د عظمت او د محبت د وجې نه که عالم څومره کمزوري د شکل او د قوارې په اعتبار سره، د مادیاتو په لحاظ سره، د القا او د بیان په انداز سره کمزوري، خو موږ او تاسې دې ته وګورو چې دا زموږ د رب خبرې دي او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رؤوف الرحیم چې مشفقه مهربانه پیغمبر دی د هغې خبرې دي، هغې ته وګورو. او خاص کر زه هم شکریه ادا کوم چې موږ له داسې موقع راکړه د خپل پیغام، خپل خبرې او څه ناڅه خپل مسؤلیت ادا کړو او کوم علم چې زموږ ته نسبت کېږي چې الله سبحانه وتعالی فرمایي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. علماو سره د علم د عوامو امانت دی، دا به عوامو ته رسوي، عوام د الله سبحانه وتعالی د دین نه خبروي. نو زه خصوصي شکریه ادا کوم چې موږ ته یو موقع راکړه چې د الله سبحانه وتعالی بندگان، مؤمنان، مسلمانان او انسانیت ته د خیر خبرې وکړو. د الله سبحانه وتعالی نه سوال کوم چې رب العالمین په ماله د عمل کولو توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی زموږ په جواب باندې داسې الفاظ او داسې خبرې راوباسي چې هغه د انسانیت دپاره، د امت دپاره، د اورېدونکو دپاره او زما دپاره د خیر، د هدایت او د سعادت او د کامیابۍ سبب او ذریعه ګرځي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ورونو د الله سبحانه وتعالی د کتاب نه یو آیت موږ او تاسې واورېده د سورة ذاریات د 28مې سپارې چې الله سبحانه وتعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. رب کریم فرمایي ما نه دي پیدا کړي انسانان او پیریان مګر د خپل عبادت او بندګۍ دپاره. د الله سبحانه وتعالی چې د انسانانو او پیریان پیدا کړي دي کې یو مقصد صرف او صرف د انسانانو د ژوند د پیدا کېدلو دا دی چې د الله سبحانه وتعالی طاعت او بندګي وکړي، لیعبدوه ویوحدوه، چې الله یو وګڼي، د الله طاعت او بندګي وکړي. دا د انسانانو د ژوند مقصد دی. الله د دې مقصد لپاره انسانان پیدا کړي دي. دا بېله خبره ده چې انسان خپل ژوند زندگی، خپل استعدادونه، خپل اوقات بل شي ته د ژوند مقصد وایي. څوک د ژوند مقصد خوراک ته وایي، څوک د ژوند مقصد د دنیا بزنس او کاروبار ته وایي چې دین یې د هغې دپاره پرېښي، څوک د خپل ژوند مقصد خوب ته وایي چې شپه ورځ وده د خوب ګول یې اچوي، د ټینشن ګول یې اچوي، څوک د خپل ژوند مقصد دې ته وایي چې یاره دنیا کې ګرځي سیاحت او چکر، هلته لاړ شه او دلته لاړ شه، په زول عباسیاتو کې وګرځه راوګرځه. او څوک د خپل ژوند مقصد بې حیایي، بېدینۍ، فحاشۍ ته وایي. خو زموږ رب چې کوم ژوند او زندگی موږ او تاسې ته راکړې ده د هغې ژوند مقصد د الله سبحانه وتعالی طاعت او بندګي ده. ځکه رب فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. او دا زموږ او تاسې د ژوند مقصد ځکه دی چې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسې له ډېر څه پیدا کړي دي. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، اسمان، ځمکه، هواګانې، اوبه، خوراکونه او بېشماره نعمتونه الله سبحانه وتعالی زموږ او ستاسې دپاره پیدا کړي، زموږ او ستاسې د منفعت او ګټې دپاره.
انسان په دې کې سوچ فکر وکړي چې رب العالمین د ځمکه او اسمان د دنیا د نظام انسان دپاره مسخر کړی دی شپه او ورځ الله سبحانه وتعالی پیدا کړې ده قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا نو د الله سبحانه وتعالی زمونږ او ستاسې د ژوند مقصد خپل طاعت او بندګي ګرځولې ده په دې ژوند زندګۍ کې به د الله سبحانه وتعالی طاعت او بندګي کوو او د الله سبحانه وتعالی طاعت او بندګي دا د ژوند د څه حیثي خبره نه ده چې یا رمضان کې د الله طاعت او بندګي وکړو یا د جمعې په شپه باندې وکړو یا چې بوډاګان شو وکړو یا چې تبلیغ کې لاړ شو وکړو یا مدرسه کې وکړو نه الله فرمایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي او ټول انسانیت ته چې د الله بندګي او عبادت کوه تر دې پورې چې تا ته مرګ راشي او رب کریم فرمایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو مړ کېږئ مګر په داسې حال کې مړ شئ چې مسلمانان یې مرګ د انسان په اختیار کې نه دی مقصد په دې کې دا دی چې المداومة والاستمرار على دین الله عز وجل مداومت او استمرار د الله سبحانه وتعالی په دین باندې کول چې انسان همیشه د الله په دین کې اوسیږي که شپه یې که ورځ یې که سفر یې که حضر یې که غریب یې که مالدار یې او که دوکان کې او که په زمیندارۍ کې چې په هر ځای کې ځکه د مرګ نیټه نه ده معلومه د دې وجې نه رب کریم فرمایي موږ او تاسې غافله نه پرېښي چې انسانانو د الله نه صحیح ویرېږئ او د الله رب العزت چې کله د مرګ فیصله وکړي نو داسې حال کې مړ شي چې مسلمانان یاستئ ځکه چې د اسلام نه بغیر په بل حالات کې مړ شي بیا به الله سبحانه وتعالی ته ورځي د الله د عذابونو سره به مخامخ کېږي د الله سبحانه وتعالی د فقر سره به مخامخ کېږي او ډېر سختو حالات سره به مخامخ کېږي نو د دې وجې نه زموږ ستاسې د ژوند مقصد د الله طاعت او بندګي ده د الله عبادت کول دي او عبادت دا دی چې د ژوند په هره لحظه کې به زموږ ستاسې د ښایسته دین نقشه موجوده ده لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند مبارک کې د ژوند نقشه جوړه کړې ده او صحابو په هغې باندې عمل کړی دی او زموږ علماو الحمدلله موږ او تاسې ته په کتابونو کې او په صدورو کې را رسولې ده موږ او تاسې به په تجارت کې په منځونو کې په اذکارو کې په اخلاقو کې په سیاست او مشرۍ او کشرۍ کې به دغه نقشې ته ګورو په هغې باندې به ژوند او زندګي تېروو یوازې دا نه چې یو ګنټه د الله بندګي وکړو یو رمضان کې د الله بندګي وکړو او دارنګې چې کله رامنې سختي او تکلیف راشي د الله اطاعت او بندګي وکړو نه واعبد ربک حتی یأتیک الیقین خلاصه او حاصل دا زما عزتمندو سامعینو او لیدونکو ورونو زموږ ستاسې د ژوند مقصد د الله طاعت او بندګي ده او د الله سبحانه وتعالی طاعت او بندګي به کوو ځکه رب د دې دپاره پیدا کړي او رب د طاعت او بندګۍ مستحق ذات دی ځکه الله سبحانه وتعالی بې شماره نعمتونه موږ او تاسې له راکړي دي او ډېر فضل او کرم او مهرباني په موږ او تاسې باندې کړې ده نو دې په مقابل کې د الله سبحانه وتعالی ښایسته طاعت او بندګي په کار ده او د الله سبحانه وتعالی د نعمتونو شکریه ادا کول په کار دي ژوند او زندګي د کتاب او د سنت په اصولو کې تېرول په کار دي د دې دپاره چې ژوند یو ډېر مختصر سفر دی د ژوند سفر ډېر لږ دی او ډېر لنډ دی او ډېر مختصر دی انتها او غایه چاته نه ده معلومه چې کله به وما تدري نفس بأي أرض تموت انسان په دې نه پوهېږي چې زما د مرګ خاتمه به په کوم ځای په کومه علاقه باندې به وي هوا کې به وي ګاډي کې به وي اوبو کې به وي په اور به سوځم بجلي به مې نیسي چې ته ځناور او حیوانات به مې خوري څوک به مې شوټ کوي انسان ته دا هیڅ پته نه لګي د دې وجې نه زما ورونو د ژوند نه پیدا اخیستل غواړي او د الله سبحانه وتعالی طاعت او بندګۍ ته موږ او تاسې وخت ورکړو او د الله سبحانه وتعالی طاعت او بندګي په اخلاص سره وکړو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې سره وکړو او د الله سبحانه وتعالی د ټولو نعمتونو شکریه موږ او تاسې ادا کړو او کوم نعمتونه چې الله سبحانه وتعالی راکړي دي د الله سبحانه وتعالی په مرضۍ کې استعمال کړو چې ژوند دی زندګي ده وخت دی استعداد دی پیسې دي او سترګې دي غوږونه دي دا د الله سبحانه وتعالی په طاعت او بندګۍ کې استعمال کړو رب العالمین دې موږ او تاسې ته د الله د ښایسته بندګۍ توفیق راکړي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك